د سلمان خان د مینوال لپاره ډېر بد خبر دی. په اخر پرې وګورئ درته. د فلم د کیسه د سنجای راجکوټ د سلمان خان په اړه دی چې د راجکوټ باچا دی او د سکندر په نامه پیژندل کیږي. د ده د خلکو سره مینه او د هغه خوږوالی د هغه شهرت زیاتوي. د هغه میرمنه د هغه ملاتړ کوي. هغه یو هنري علاقه لري. کیسه هغه وخت پیل کیږي کله چې سکندر د وزیر پردون د خپل زوی سنجای پردون په ټیک ټاک سره په یوه الوتکه کې شخړه کوي. د دې پیښې ویډیو کیږي او په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي چې له امله وزیر پردون د سکندر په ضد قدم کوي. په دې جنګ کې د سکندر میرمنه وژل کیږي او د هغه د بدن غړي دیو کسانو ته ورکول کیږي. سلمان خان د هغو په لټه پسې ورځي چې دوی چیرې اوسیږي. ملګري یې ورسره ولاړ شي. نفر یې چې هغه خلک چیرې اوسیږي. دوی ورته وایي چې موږ سره ځو. هغه اخر سلمان خان یې ورسره ومني. ځان سره یې بوځي هغه ځای ته چې کوم ځای کې چې هغه کوچنی اوسیږي. یو ځوان هلک چې د هغه ښځه یې ترلاسه کړې وه یو بلې ښځې ته د هغې سترګې ورکړې. یو بله نجلۍ چې د زړه د ناروغۍ لري د هغه ته یې زړه ورکول کیږي. وزیر هڅه کوي چې د سکندر له میرمنې یادګارونه ټول له منځه یوسي او سکندر روح مات کړي. نو هغه د دغه درو کسانو د ژوند کوښښ پرېښود. د سکندر زعامت کوي چې د هغه کسانو ژوندي وساتي او د خپلې میرمنې یادګارونه وساتي. سکندر د وزیر سره مخامخ کیږي او د هغه د ناروا پلانونو مخنیوی کوي. د خپلې میرمنې یادګارونه ساتي او په پای کې د هغه عدالت او د انصاف لپاره مبارزه کوي او د خلکو قهرمان پاتې کیږي. د نوم سکندر ولې دی؟ د څه لپاره د نوم پر سکندر نوم ایښی دی؟ که دې باره کې معلومات نه لرئ لاندې کومنټ وکړئ. ستاسو معلومات درکوم او دې باره کې ما بل ویډیو هم جوړ کړی دی. لینک یې زه درکوم لاندې. د هغه تر مخه زما چینل لایک او سبسکرایب کړئ. که چا مو نه وي د سبسکرایب دا رقم سبسکرایب کیږي ورته وګورئ ورونو. که چېرې د سبسکرایب چم نه وي دا رقم سبسکرایب کیږي. دا زما چینل ته سبسکرایب کړئ ورونو. لایک چم خوړ چې زه دی ورونو دا رقم سبسکرایب کیږي. سلمان خان دا فلم ډېر بد ناکام شو. په دې وخت سلمان خان ول دا زما اخري فلم دی. نور فلم که چېرې د زړه نه مو خوا باندې بس لاندې کومنټ کې وایسي و یا